نن جمعې دپاره یې وظیفه ته ښیمه که څوک د لوډ سپیکر په ذریعه اوري که څوک د موبایل په ذریعه باندې اوري یو اهمه وظیفه ته ښیم او پرون چې کوم دی مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم هغوی دا وظیفه ښودلې ده چې دې وخت کې چونکې مسلمانانو کې مرضونه او بیمارۍ ډېرې زیاتې دي چې کوم یو کس ته ګورې نو هغه بیمار دی نو دا وظیفه هر وخت کولی شي خو درېیمه جمعه د رمضان درېیمه جمعه د هغې دپاره ډېره زیاته مناسب ده دغه وظیفه به وکړي او په اوبو باندې به دم کې ماښامي کې به اوس کړي او یا په دواړو لاسونو باندې چوف کا او په ټول بدن باندې راکاږه ستا په بدن کې چې کومه پخوانۍ د زړې نه زړه بیماري ده د دې په برکت باندې به یو مجربه او د مشایخو د بزرگانو ښودلی شوي مجرب عمل دی دا نن ځان سره یاد کړئ اوس د مانځه نه وروستو د مازدیګر د لمر پرېوتو نه مخکې چې څه ټایم دله موقع میلو شي نو مانځه والا درود به یولس ځل ووایئ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد درود ابراهیمی مانځه کې چې کوم وایي دا به یولس ځل ووایئ یولس ځل په ګوتو په شمار باندې بیا به سورت علم نشرح لك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب دا به 21 پیروي یوي ځل به سورت علم نشرح لك ہوئے او یوي ځل به سورة قدر ہوئے انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر یویش پیرا با سورة قدر ہوئے او بیا با پاخر کی یول ظلمانزہ والا درود بیو ہوئے درود ابراہیمی دے دوئی تا بہترین درود دے یول ظلم بیو ہوئے یعنی اول اخر با یولس پیرا درود ہوئے پا منز کی علم نشرح لکا 21 اور انا انزلناه فی لیلۃ القدر سورہ قدر 21 دویا خپل بدن نا کاغا ستا په بدن کې چې زړې نه زړه کمی بیماری ده الله به ختم کی مزګر د نو پریوتونه مخ کی چې څومره مسلمانان دي چې قرآن ویلې دي ټیک تک نه دی ویلې بل چا باندې ځان نو بدن کې درود ابراهیمی اول ځل سورۃ علم نشرح 21 ځل سورۃ انا انزلناه 21 ځل او بیا چې کوم دی درود ابراهیمی په دې باندې ځانم دن کې او په دم کې الله پاک ول ټول بیمارونو شفا درکړي